الله والفتح کله چې الله رب العزت نصرت او فتح راغله چې مکې مکرمې ده ورایت الناس او تاسو وینئ چې خلک يدخلون فی دین الله افواجا چې دوی داخليږي په دین د الله کې افواجا فوج فوج کله مکې فتح وسوه عربو پخوا داسې ول تاسو ودرې چې دوی ورسره خپل نر او ښځه معلومه کړي دا قریش که نبي علیه السلام مکه فتح کړه بس بیا به خدای خیر نبی علیه الصلاة والسلام چې مکه فتح کړه افواج افواج داخلېدل الله ورته وجه وسلو فسبح بحمد ربک واستغفره تاسو تسبیح د الله وایستو د الله نه استغفار غواړئ انه کان توابا الله دې بخښونکی تبت یدا ابي لهب وتب ابي لهب د نبی علیه الصلاة والسلام کاکاو دغه د نبی علیه الصلاة والسلام سخته زورونه کول الله ورته ویل چې تبت یدا ابي لهب د هلاکت دی د لاسونه دي د په خاورو باندې ما اغنى عنه ماله وما كسب د دنه به بېنیازي رانه وي د مال او دی خپل په مال او اولادونو باندې نازي دی چې کله مردار سو څوک ورنږدې کېدی نه ځکه دومره بوی ځینې تله چې اخر یې ولا خلکو ته پیسې ورکړه دا زامن ورساتې کډل ورته وکینې داسې په لرګي مرګي ورپورې وایي او خاره ماره پراوه سیصلی نارا ژر ده چې موږ به وایو چې ورته ذات لهب چې د لمبو خاوند دی وامرأته او د ده ښځه چې دی حمالة الحطب هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام په لاره کې خار و خس غورځوله حماله هغه یعنې راوړونکې د لرګیو فی جیدها حبل من مسد او یی به د دې په غاړه کې هغه مسد یعنې په ورځ د قیامت به الله فرمایي چې د دې په غاړه کې داسې د اور زنځیرونه او زولنې ور اچوم چې دې په دې